سلامونه او درنښت ګران لیدونکو. څنګه کولی شو چې د موبایل سکرین په کمپیوټر کې اکسس کړو، هغه هم بغیر د کوم تھرډ پارټي سافټویر نه. نو په دې ویډیو کې درته په همدې موضوع کار کوو چې څنګه د موبایل سکرین میرر یا هم کاسټ کړو، هغه هم وینډوز 10 یا 11 ته. تاسو به راشئ سیټینګ ته. کله چې سیټینګ ته راغلئ دلته به تاسو سیسټم باندې کلیک وکړئ. له سیسټم وروسته به تاسو پروجیکټینګ ټو دیس پی سي باندې کلیک وکړئ. هر کله چې تاسو په دې آپشن کلیک وکړئ نو که چیرې تاسو دا آپشن مخکې نه وي کارولی نو دا یو بل فیچر ته ضرورت لري چې نوي انسټال شوی دا به تاسو سره کار نه کوي. تاسو په آپشنل فیچر باندې کلیک وکړئ. هر کله چې په آپشنل فیچر باندې کلیک وکړو دلته بیا راشئ ایډ فیچر باندې کلیک وکړئ. دلته یو فیچر دی لاندې به تاسو راشئ د وینډو وایرلیس ډسپلی په نامه دې آپشن ته چیک ولګوئ او دا ایډ کړئ. دا باید سکسسفل انسټال شي ملګرو. دا صرف او صرف د اول ځل لپاره انسټالیشن به تاسو کوئ نو موږ هم صبر کوو تر څو دا فیچر موږ سره را انسټال شي. تاسو کتلی شئ ملګرو چې دا فیچر موږ سره سکسسفل را انسټال شو. نو له ده وروسته موږ کولی شو چې بیرته بیک شو او لاړ شو پروجیکټینګ ټو دیس پی سي باندې. تاسو وګورئ چې ټول آپشنونه موږ سره کار شروع کړو. کله چې ټول آپشن موږ سره کار شروع کړو ملګرو دی کې some windows and android device can project to this pc when you say it is okay. دا همیش لپاره آف کوي چې بس په خپله کنیکټ کیږي او ask to project to this pc every time a connection is required. تاسو دا به تاسو سره کنیکټ کیږي او پن ما اخلئ ملګرو چې پاسورډ دا آپشن همیش لپاره تاسو باید آف وساتئ کنه چې دا آپشن داسې دی چې تاسو کمپیوټر کله پلګ نه وي د چارج سره نو بیا به دا کار نه کیږي یعنی بیا به پروجیکټینګ نه کیږي. ملګرو د دې لپاره چې تاسو د موبایل سکرین دلته کمپیوټر ته راشي تاسو باید وای فای چې کوم دی هغه تاسو آن کړئ په موبایل کې هم او د په څنګ کې په کمپیوټر کې هم. د دې وروسته لانچ د کنیکټ ایپ ټو پروجیکټ ټو دیس پی سي په دې باندې کلیک وکړئ. تاسو سره به دا لانچ شي. اوس به تاسو راواخلئ خپل موبایل که چیرې تاسو انډرایډ کاروئ نو سمپلی به تاسو سرچ کوئ وایرلیس پروجیکشن به سرچ کوئ. وایرلیس پروجیکشن کله مو چې په موبایل کې وایرلیس پروجیکشن سرچ کو د دې وروسته دریم آپشن دی وایرلیس پروجیکشن دا به راواخلئ. دلته چې موږ څنګه کلیک وکړو ګوره دلته یې لیکلي اس ام ای پی سي نو زما موبایل کې ماته اس ام ای پی سي راواخیستو په دې به کلیک وکړم او دا به زه کنیکټ کړم. نو اوس به زما د موبایل سکرین چې کوم دی هغه کمپیوټر ته راشي. زه ګورم چې څونه وخت کې راځي. اول سر کې لږ ملګرو تاسو به څه کوئ ورته تر څو دا د موبایل ډسپلی راواخلي. ښه تاسو کتی شئ چې زما د موبایل ډسپلی راواغستله. هغه آپشن دی چې دی ملګرو تاسو به سمپل سرچ ته راشئ. په سرچ کې چې راغلی دلته به ولیکئ سمپلی وایرلیس وایرلیس پروجیکشن دا تاسو ګورئ چې دغه آپشن دی دا نو په دې به کلیک وکړئ. په دې چې مو کلیک وکړو بیا به تاسو په وایرلیس پروجیکشن باندې کلیک وکړئ چې الریډي د اس ام ای سره کنیکټ دی. نو تاسو سمپلی څه کولی شئ د موبایل سکرین په خپل کمپیوټر کې ډیر په اسانۍ سره کارولی شئ او د دې ځینې چیک کولی شئ. صحیح ده ښه چې کله تاسو بیرته دا ډسکنیکټ کوئ دلته به راشئ په ډسکنیکټ به کلیک وکړئ نو تاسو سره دغه څه بیرته ډسکنیکټ شو. اوس تاسو کولی شئ چې بیرته خپل کمپیوټر ته راوګرځوئ.